د صوابي خاص قاسم خیل جمع کې د دوو فریقینو چې فریق اول پکې ګلمز خان، ګلاب خان، زرمحمد او محسن خان دي او فریق دویم پکې سفید خان او فاروق خان دي د دوی ترمنځ د مرګ جوړلی د لسو کالو دښمنۍ پر ورولای کې بدله شوه. د دواړو فریقونو یو کس مړ او یو ټوبل شوي. د ډي آر سي ضلعي چیرمن افسر خان، د اصلاحي جرګې د منیرای کلي مشر جاوید خان، د ډي آر سي ممبر فیض الرحمن باچا، امجد خان، نقاش خان، عابد خان، کچکول خان د شریکو کوششونو په برکت ناروغه سازل شوه. په دې سلسله کې د تورخیلو د چم په مسجد حمزه کې د یو پروګرام انتظام شوی. دواړو فریقینو د اډي جومات د خطیب مفتی مراد احمد په لاس قرآن مجید فرقان حمید باندې لاس کېښودو او الله سره دا لوس کولو کړو چې یو بل سره به لکه د سکو وړو اوسېږو. د موقع په مناسبت د ډي آر سي چیرمن افسر خان د تکریر کول پوښ وی چې ډي آر سي ډیر په لږ وخت کې د 40 کورونو 302 غني مسلې هواري کړې دي. چې زه په دې کوم محفل کې تاسو ته مخاطب یم، د الله په فضل او رحم سره په میاشت کې دا 4 شروغې وشوي. سباق خیر ان شاء الله تعالی په ترکای کې د 4 مړو روغه ده، نه دا په 15 شي. نو زه د رب نه ډیر مشکور یم. وړې مسلې مونږ له چاراړي یقینو که 4 نه پې نه لګي او ان شاء الله تعالی هغه به مونږ ایلتخو په دې باندې چې دی نه پوه کوو او بیا به ولا صلح کوو او خپل حساب کتاب ولا کوو دې ډس ته او دې جنګ ته به خبره نه ځي. علماء کرام ناست دي، ما زه بله زدی ته وامه چې دې ټول صحابه له نظر مات کړي. دا خو نظره شوې ده. نن راته دا پته نشته چې سویمه روژه ده، خو دا پته راته شته چې ګورې اتلسم مړی دی. ډېر د افسوس مقام دی. دا زما دپاره نه، ستاسو دپاره نه، بلکې دا د ټول د پاکستان بیا د پښتونخوا او بیا خاص کر د صحابه دپاره دا د شرم او د افسوس مقام دی. اخره کې دا خپل خبرې راغونډوم په دې خبره باندې چې څنګه مې راته ووایي دا کار راته آسان کوي، نو د الله رضا دپاره راته آسان کوي. ډېرې مسایل په دې کلي کې پرته دي او الله پاک دې تاسو له په دې جرګه کې چې موږ سره چا منډه والې د هغوی له د خپلو خزانو نه ډېر څه ورکړي. د زیاته کړه چې راتلونکي وخت کې به موږ پوره توان سره د خپل وروڼو شخړې او د کشالو هوارولو هڅې کوو. په دې موقع د اصلاحي جرګې د منیرای صدر جاوید خان د دې خبرې پخلی کړی دی چې ما خپل ژوند شخړو هوارولو ته وردین کړی دی. زمونږ په دې کلي کې بلا مسلې دي. زمونږ نه تکړه خلک په دې کلي کې شته، مشران شته، په خبرو پوهیږي، په ناسته پوهیږي، عزت ولهم خدای ورکړی دی. خو که زه یو خبره وکړم نو کېدای شي غلطه بني. موږ سره ټیم نشته، موږ ټیم نه ورکوو، موږ ځان له ټیم ورکوو، کاروبار له ټیم ورکوو، روټۍ چای له ټیم ورکوو. اوټ چې راشي بیا ګرځو. دې خلکو ته په کوڅه کې ولاړ یو، پلار دې څنګه دی، مور دې څنګه ده، پلار مړي یا ژوندی دی او دوی مړ دی. هغې له موږ سره کته کوو، زه یو کوڅه کې یو پښتون رور ته یو عزیز ته ودرېږو. خو چې دا کم میدان رواني زموږ په دې کلي کې اور بل دی، کا صحابه ده او که مانیری ده، نو یو افسر خان به څه وکړي، یو جاوید به څه وکړي. مټې مضبوطول پکار دي. او دا کم چې زمونږ نه هوښیار خلک دی په دې کلي کې، پوه او سمجدار خلک دی، ایله دا پکار دي که په خپله ستړي نو موږ ته دې ووایي زمونږ د زړه زور شته. او د الله تعالی په فضل او کرم که مسلې وړې وي او که لویې، د دې هوارولو دپاره به پوره کوششونه کولی شي. د دې روغې اخیري دعا مفتی مراد احمد وکړه.